بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یو ځل بیا کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست. د تیرې ویډیو په ادامه سره موږ تاسې نن بیا هم د ورډ تشریح ته ورځو. د ورډ د فایل مینونه شروع کوو چې کوم اپشنونه پکې موقعیت لري. نو که زموږ چینل مو نه وي سبسکرايب کړی، زموږ چینل سبسکرايب، شيير، لايک کړئ ترڅو نور دوستان هم د دې مفیدو ویډیوګانو څخه برخمن شي. تیر ورځ موږ تاسو د ورډ انټرفیس ویلی وو. نن راځو له فایل مینو نه شروع کوو. فایل مینو باندې کلیک کوو. فایل مینو کې ځینې اپشنونه دلته چې یو ریسنټ ده، بل د سپیسی ده، براوز ده. ریسنټ کوم فایلونه چې موږ تاسو تازه بند کړي وي هغه فایلونه راته ښیي چې تازه مو راخلاص کړي، بیرته مو بند کړي دي. او د سپیسی په خپل کمپیوټر د موږ تاسو ترې مراد ده چې کمپیوټر کې موږ تاسو کوم فولډر کې څه لرو. براوز نه هم موږ تاسې راخلاصولو ته وایي چې یو خپل ډاکومنټس فولډر راخلاصو دی نه. فایل مینو ته راځو. اول اپشن چې ده انفو ده. پکې انفو د انفارمیشن شارټ حالت ده چې معلومات ته وایي. دغه ډاکومنټ باره کې کوم چې معلومات دي هغه موږ تاسو ته راکوي. لکه دلته پراپرټي خصوصیات یې پراپرټیز کې لیکل شوي دي. سایز تر اوسه سایز مشخص نه ده. دا چې سایز مشخص نه ده موږ تاسې فایل نه ده سیف کړی. کله چې فایل سیف کړو موږ تاسې بیا فایل اندازه د فایل اندازه راته راکوي. پیجز یو پیج ده. ورډز تر اوسه موږ تاسې هېڅ کومه کلمه نه ده پکې لیکلې. راځم دلته مثلا ټایپ کړو کومه this is a bag. نو اوس راځم همالته انفو ته راځم. په انفو کې ګورئ موږ تاسو ته راکړه چې پیج 1 ورډز 4 څلور لغتونه کې استفاده شوي. ټوټل ایډیټینګ ټایم 2 دقیقې کې تر اوسه ایډیټ شوی ده. ټایټل د عنوان چې دا ټاګ څوک هم ټاک کړي دي که نه. کمنټ هم پکې لیکلی که نه. د کریټډ وخت کله جوړ شوی 8:21 AM جوړ شوی ده. او د اتور لیکونکی څوک ده. نو مکمل موږ تاسو ته معلومات راکوي په دې سیکشن کې. بل دې خواته نور اپشن لرو. پروټیکټ ډاکومنټ. پروټیکټ محفوظول ته وایي. د ډاکومنټ محفوظول په کومو طریقو سره محفوظولی شو. پروټیکټ ډاکومنټ باندې کلیک کوم. مارک اس فاینل. مارک اس فاینل کار چې دوستانو کله چې موږ تاسې خپل ډاکومنټ مکمل خلاص کړو، اختتام ته ورسو، په اخر کې یو چاته یې وړاندې کوو سره پې ولولي، موږ تاسې مارک اس فاینل ورته وایو. this document will be marked as final and then saved. او بیا سیو کېږي. اوکې کوو. اول سیو کوو. په ډیسکټاپ سر باندې مثلا د ټیسټ په نامه سره زه سیو کوم. سیو. بیا ور باندې کلیک کوم. اوکې. نو اوس مارک اس فاینل شو. تغیرات نه پکې راځي. موږ تاسې نه ډیلیشن کولی شو، هېڅ شی نه شو کولی. تغیرات نه ورکې راځي. خو راځم کله چې په دې تکمه باندې کلیک کوم، ایډیټ انوي باندې کلیک کوم، نو بیا وروسته نو اوس کولی شم چې تغیرات پکې راولم. دا د مارک اس فاینل کار. بیا راځم پروټیکټ ډاکومنټ ته انکریپټ وذ پاسورډ. له پاسورډ سره انکریپټ کراته. دې باندې کلیک کوم. اوس پاسورډ رانه غواړي. مثلا زه ورته پاسورډ کوم 1 اوکې کوم. ری انټر پاسورډ د تایید لپاره بیا رانه غواړي 1 اوکې کوم. یو سیو کې هم دوستانو ډاکومنټ کلوز کوم. راځم بیا خلاصوم. اول چې را داخلېږم مانه پاسورډ غواړي. که چیرې پاسورډ ولرم راخلاصولی شم، که چیرې پاسورډ ولرم نه شم راخلاص. نو اوس غواړو بیرته دغه پاسورډ ترې ریموو کړو. فایل باندې کلیک، بیا پروټیکټ باندې انکریپټ وذ پاسورډ. دې کې ما پاسورډ شته ده. ریموو. اوکې. راځم یو سیو پې وهم. کلوز. ډبل کلیک. فایل مو without any password. بیا راځم فایل مینو ته. پروټیکټ ډاکومنټ باندې ریسټریکټ ایډیټینګ. ریسټریکټ محدودولو ته وایي. تغییرات راوړل محدودوو پکې. چې دا ځینې فورمونه به دوستانو تاسې لیدلي وي. دغه فورمونه آنلاین چې ډکوو موږ تاسې د ورډ فایلونه څوک راکوي، فقط هغه فورم خانو کې لیکل کېږي، نور ایډیټ نه پکې راځي. نو هماغه ډاکومنټونه د چې په واسطه د همدې ریسټریکټ ایډیټینګ په واسطه باندې څنګه کړي دي، ریسټریکټ کړي یا محدود کړي چې فقط په هغه څو خانو کې لیکل وشي، نور ځای کې د لیکل یا تغییرات نه راځي. د همدغه اپشن په واسطه موږ تاسې کولی شو چې خپل ډاکومنټ ریسټریکټ ایډیټینګ په هغه کې محدود کړو. نو په اخر د پروګرام کې دوستانو موږ یو څه فایلونه بیا جوړوو چې عملا بیا کار کوو. موږ تاسې له همدې جملې نه یو همدغه فورم جوړوو چې ریسټریکټ محدودیت پکې راشي او څوک ایډیټ پکې ونه شي کړلی. فقط همغه محدودو ځایونو کې چې موږ ورته اجازه ورکوو هغه ځای کې ایډیټ وکړی شي، نور ځای کې ایډیټ ونه شي کړی.
په همدې باندې کلیک کوم. راځم دلته آپشن لیمټ فارمیټینګ ټو ا سلیکشن اف سټایل. فارمټ تغیرات راوړل دا محدود کړه مکمل. allow only this type of editing in the document. فقط دغه ټایپونه راته پرېږده. دلته په دې باندې کلیک کوم. زه اوس کوم ورته د کوم شیانو اجازه ورته ورکوم. ټریک چینجز چې موږ تاسو وروسته وایو ټریک چینج ته وایي. کمنټس فقط کمنټس دی وکړئ چې کنه زه ورته فیلینګ ان فارمز هماغه آپشن چې فیلینګ ان فارمز کې کارول کیږي همدغه آپشن ده. فیلینګ ان فارمز ورته فیلینګ ان فارم فقط فیلینګ دی وکړئ شي نور هیڅ کار دی ونشي کړلی. یا سٹارټ انفورسینګ په همدې باندې کلیک کوم. دلته اوس پاسورډ نه غواړي 1 2 لاندې 1 2 اوکې. موږ داسې دغه فایل ریسټریکټ شو. ګورئ ریبنو کې هیڅ آپشن کار نه کوي. که هر ټاپ تاسو راشئ ریبن کې یو کمانډ هم په ریبنو کې کار نه کوي. نو دا و د ریسټریکټینګ کار. فایل مینو ته بیا راځو. پروټیکټ باندې کلیک. ریسټریکټ ایډیټینګ کلیک ور باندې همدې لاندې جینۍ بیرته سټاپ کوم. stop protection sorry 1 2 enter restrict مکمل ختمیږي. اوس هم آپشن موږ داسې ټولې آپشن کار کوي. بل لازم دي نه وروسته restrict access. دا کول شو دوستانو موږ تاسو د انټرنیټ په واسطه کې چیرته موږ تاسو د خپل فایل یو چاته لګو نو کولای شو چې موږ محدودیت په ولګو. connect right management servers and get templates. په دې باندې کلیک کوو. موږ تاسو کنیکشن نه لرو. د نوټیفیکیشن cannot be reached. نو نه لرو انټرنیټ کنیکشن نه لرو. موږ تاسو یا نتورک کنیکشن موږ تاسو نه لرو. که چیرې نتورک ولرو موږ تاسو کولای شئ نتورک انلاین یو چاته وړاندې کړو. بل آپشن ده په دې کې اډ ا ډیجیټل سیګنیچر. یو ډیجیټل سیګنیچر یا خپل امضا ورکې اچولی شو چې دا هم انټرنیټ کې خاص یو سایت مایکروسافټ جوړ کړی. دغه طریقه موږ تاسو کولی شئ ډیجیټل خپل ساين په خپل ډاکومنټ کې واچو چې دا هم انټرنیټ پورې تړاو لري. نو دا د پروټیکټ ډاکومنټ پورې آپشن. بل چیک فار ایشوز. چیک فار ایشوز د څه مشکلاتو لپاره چیک کول کتل دی. یو څه مشکلاتو لپاره دینه مخکې دوستانو چې موږ تاسو په دې آپشن باندې کار وکړو یو څه لیکلو ته ضرورت لرو. انټر. زه راځم فرض وکړئ دغه فایل ته زه دلته ایډیټ دغه فایل کې زه هیډر راولم. هیډر کې مثلا we can do it. ډبل کلیک لاندې راځم فوټر هم ورکوم. مثلا زه وایم yes you can do it. راځم یو کومنټ ورکوم. فرض کړئ دې ورډ ته زه کومنټ ورکوم. insert comment you can press it. نو دغه آپشن باندې ما کوم. اوس راځم فایل مینو ته. فایل مینو کې چیک فار ایشوز. چیک فار ایشوز څه کار کوي دوستانو؟ که چیرې موږ تاسو دغه ډاکومنټ یو چاته ورکوو چې وی ګوري چیک کړي نو نه غواړم چې د موږ هغه ځینې سیزونه دوی وګوري. مخکې له دې نه چې هغه یې وګوري زه دغه شیان ترې ډیلیټوم یا ترې لرې کوم. خو تاسو به دا فایل سیف کوئ ځکه دې کوم دغه سیزونه چې راته پیدا کوي مثلا هیډر فوټر کومنټ دا چې راته پیدا کوي دا موږ اتومات هلته ریموو کوو. نه غواړو چې بل څوک دا شیان وګوري دي موږ. نو فایل مینو ته راځو. ایشوز ته راځو. انسپیکټ ډاکومنټ په دې باندې کلیک کوم. اوس ورته وایم چې ګوري دغه آپشن ټول د څه چې ټیک مار دی دا ټول راته ګوري. انسپیکټ باندې کلیک کوم. ګوري کوم آپشن چې موږ په ډاکومنټس کې لرو. یو کومنټس لرو. بل ډاکومنټ پراپرټیز لرو چې هغه کې ډاکومنټ پراپرټیز کې اتور د ډاکومنټ پراپرټی دا اتور ده دا شیان دي پکې. بل کسټم ایگزامل ډیټا ده. بل هیډر او فوټر چې موږ تاسو ورکړیو. زه ورته وایم چې دا راته ختم کړه. نه غواړم چې یو چاته وړاندې کوم مخکې دې چې یو چاته وړاندې کوم دا راته وګوري. زه ورته وایم چې دا ریموو او یا هم خپل ډاکومنټس کې څه مشکلات ګورو. دا مشکلات وستلی شو ترې چې خپل یې ترې وباسو. ریموو آل دا هم ریموو کوم. راځم بره اتور دا پراپرټي ریموو کړه. تا کومنټس دا هم راته ریموو کړه. اوس ورته وایم ری انسپیکټ there is no issues close. اوس راځم فایل ته مې ګوري نه کومنټ شته نه هیډر شته او نه هم فوټر شته. که ځینې کمانډونه موږ تاسې په کارولي وي هغه کولی شو دې بیا راځو دوستانو چیک اکسیسیبیلیټي ته. چیک اکسیسیبیلیټي څه کار کوي؟ چیک اکسیسیبیلیټي
چک اکسیسیبیلیټي دوستانو کله چې موږ تاسو فایل تیار کوو یو چاته وړاندې کوو یا پبلش کوو نو ګورو څه مشکلات خو نه لري ځینې مشکلات چې ریډر بیا نشي کولای هغه ته فول کنټرول ولري یا فول لاسرسی ورته ولري نو د چک اکسیسیبیلیټي په واسطه موږ چې کولای شو هغه مشکلات پیدا کړو په دې باندې کلیک کوو دلته ګورو فایل د موږ خالی ده راځم یو فایل راوړم فرض وکړئ زه نیو کې دلته دا ډاکومنټ تیار بلټن ډاکومنټ دا خلاصوم اوس راځم چک اکسیسیبیلیټي ته کلیک ور باندې کوم چک اکسیسیبیلیټي دا ګوري هغه ایشوز دي چې موږ تیار کړی دي درې قسمه ایشوز لري یو ایررز غلطیان دي وارنینګز اخطارونه دي او بل هم ورسره ټیپس دغه درې قسمه موږ تاسو ته راکوي چې په دې کې ایررز لږه پریشانونکي دي دوستانو دغه آپشن موږ تاسو ته په رسمي دفترونو کې په غوډینو کې کارول که تاسو روزمره کارونو لپاره ورډ کاروئ دوستانو بیا دغه مر آپشنو ته ضرورت نشته دومره دقیق په ځینې سټانډرډ افیسونو کې دا آپشن کارول کیږي بیا نو کولای شئ د دې حل معلومات مرته وګورئ په دې باندې کلیک کوم دلته وای فکس ولې جوړو لاندې وسره د دې فکس طریقې مرته خودل چې په همدغه ابجیکټ باندې رائټ کلیک ور سره فارمټ شیپ دلته راځو سایز ته راځو د دې دلته آل ټیکس ګورئ بیک ګراوند نمبر 1 ده زه راځم ګوره دلته اتومات کې چیرې زه ټایټل ورته ورکړم ټایټل مثلا ځینوال ګوره بیک ګراوند نمبر 1 ورکیږي دیجنه بیک ګراوند نمبر 1 ورکیږي زه ورته وایم چې د دې نوم د مثلا دا شپ د څه لپاره کړل کې بیک ګراوند ده بیک ګراوند دا بیک ګراوند ګوره بیک ګراوند نمبر 1 ډیلیټ ختم شو نو په دې طریقې باندې حل طریقې هم درته ښودلې دي او ورسره دغه ایشیوز هم مکتب پیدا کوي د دې آپشن دا کارو دوستانو راځو بل لرو چک کمپیټیبلټي چک کمپیټیبلټي په واسطه باندې دوستانو د دې ډاکومنټ لتیر افیس سره چې مثلا 2014 دا 2010 افیسونه دي چې کوم آپشن په 2010 یا 2014 کې نه کارول کی په دې باندې کلیک کوم ګوري دلته راته وایي چې دا شیان دي چې په هغه کې نه شو راخلاصولای دغه افیس ور 97 2003 ور 2007 ور 2010 کې دا شی نه شو راخلاصولای دا مشکلات دي چې دا مشکلات سره موږ تاسو بیا مخامخ کیږو چې په هغه کې راخلاصو نو چک کمپیټیبلټي د همدې آپشن لپاره کارول کیږي چې موږ تیر ورژنونو د ورډ د تیر ورژنونو سره خپل دغه فایل ډاکومنټ مقایسه کړو چې په هغه کې راخلاصيږي او کنه راخلاصيږي او که راخلاصيږي کوم مشکلات لري بل لاندې موږ تاسو منیج ډاکومنټ لرو منیج کنټرولول ته د ډاکومنټ کنټرولول چک ان چک اوټ ان ریکارډ ان سیو چینجز کوم فایلونه د موږ د تاسو فرض وکړئ موږ تاسو یو متن یو ډاکومنټ لیکو زه یو نوې ډاکومنټ اخلم یو ډاکومنټ موږ تاسو لیکو په دې کې موږ ایډیټ راولو تغیرات پکې راولو لګیاو ورسره مثلا د رنگ دا رنگ ورکوم دلته د دې سایز چینجوم تغیرات مراوسلو خو یو دم را باندې برق زی یا قطع کیږي د موږ تاسو ان سیف پاتې کیږي دغه فایل ګوره موږ تاسو کې د شي لیکل ډیر کړی وي ان سیف راته پاتې شو غو فایل ما سیف نه کزان سره اوس راځم که غواړم چې دغه ان سیف فایلونه برته د دې ورډ یو بل خوبي لري چې دغه فایلونو بیک اپ اخلي کوم چې پروګرام یو دم را موږ تاسو نه کلوزیږي او یا هم برق زی نو کولای شو د ورډ دغه بیک اپ برته راواخلو چې موږ ته جوړ کړی ده راځم ورډ اوس راخلاصوم اوس راځم بیک اپ ګورم چې دغه فایل بیک اپ لري او کنه فایل ته راځم بیا انفو منیج ډاکومنټ ریکور ان سیو ډاکومنټ هغه فایل نه بیرته راول کوم چې نه سیو شوی دي یعنی سیو نشول موږ سیو نه کړل کلیک ور باندې کوم ګوري هغه فایل باندې ګوري یو د هغه بیک اپ د چې خپل ورډ پروګرام اخیستی ده نو په دې باندې کلیک اوپن ورته وهیا هغه فایل موږ تاسو ته راکوي خو دې کې موږ تاسو ته سیو از آپشن اول راکوي چې دغه فایل د سیو کا ځکه کېدای شي بیا تاسو نه ان سیو پاتې شي نو د دې آپشن دا کارو موږ نه سیو کوو سانو راځو ایډیټ اوس بیا راځم د آپشن د منیج ډاکومنټ ته اوس دلته ما اول آپشن هم دا راکوي چې سیو از کا دا فایل چې تاسو خلاص کړی دا سیو کا ځکه تر اوسه نه سیو شوی ده نو که چیرته سیو ورته هدي نه سیو کولای شي زه دا کلوز کوم دوستانو بیا راځم ورډ را خلاصوم کلیک فایل مینو ته راځم انفو منیج ډاکومنټ دلته یو بل آپشن راکوي ډیلیټ آل انسیف ډاکومنټس که چیرته دغه بیک اپونه تاسو نه وي په کار نه را ریکور کوئ نو کولای شئ نه څومره چې اوسې هغه ټول ډیلیټ کړئ دا دلته ګوره موږ تاسو یو دنه لرو راځم دی اوس ډیلیټ کوم یو انسیف فایل ډیلیټ کوم دوستانو ریکور انسیف ښه ډیلیټ باندې کلیک کوم یس اوس راځم ګورم چې شته او کنه
ګوره فایل د موږ تاسو که څومره فایلونه بیکاپونه ولرو موږ تاسو ته ډیلیټ وي راته دا د انفارمیشن بخش په باره کې معلومات. اوس بل راځو نیو د نوي په معنا سره ده یعنی موږ تاسو کولای شو دغه نوې ډاکومېنټ خلاص کړو یا بلټن ډاکومېنټ او یا هم بلانک ډاکومېنټ. موږ تاسو کولای شو انټرنیټ نه هم فایل پیدا کړو چې دلته ورته ټایپ کوو او لیکو چې دلته ورته ټایپ کوو انټر وهو موږ تاسو ته مثلا د بزنس کارت راخلو یا هم سی وی ورته لیکو انټر کوو راخلاص یا هم کور لیټر او یا هم مثلا د آی ډی کارت ډیزاینونه ځینې ټمپلیټونه چې نیټ کې موجود دي موږ تاسو ته دلته را پیدا کوي کله چې په انټرنیټ موږ تاسو ولرو د جنې سرچ کولای شو. دا د نیو کار بل راځو اوپن خلاصولو ته وایي. د اوپن په واسطه موږ تاسو کولای شو هغه فایلونه چې موږ تاسو سیو کړي دي هغه را خلاص کړو. کوم فایلونه چې ریسنټلی خلاص شوي دي هغه دادي. نو یسټرډي پرون دا فایل ما خلاص کړی دا لاست ویک 13 هفته دا فایل ما خلاص کړی یا هم د پی سي په دې پی سي کې کوم ډاکومېنټ چې موږ تاسو لرو دلته ما یا براوز له طریق نه موږ تاسو خپل کمپیوټر ته ورتللی شو را خلاصولی شو. د دې جن کوم سیف شوي فایلونه چې موږ تاسو ولرو هغه را خلاصولی شو. مثلا د کمپیوټر باندې کلیک کوم اوپن کوم راکوي موږ تاسو. بیا راځو فایل مینو ته بل اپشن د سیف ساتلو ته وایي. زه نوی ډاکومېنټ اخلم لیکل ما وکړه راځم غواړم چې همدغه فایل د موږ تاسو صف ته کورات فایل باندې کلیک کوم سیو باندې کلیک کوم موقعیت انتخابوم چیرته صف ته ډیسکټاپ سر مثلا دوستانو یو شی په یاد ولرئ چې ډیسکټاپ سر باندې بچی نه صف ته ځکه تاسو وینډوز خراب شي بیا وینډوز کمپیوټر ته کوئ نو ډیسکټاپ سر څه معلومات چې لري ټول ډیلیټ کیږي. نو موږ تاسو یو محفوظ جدا ډرایو سی ډرایو کې هم نصیب کوو بل ډرایو نه کار اخلو مثلا ډیټا ډرایو دلته زلرم په همدې کې زه فایل ته نوم ورکوم دې کې نوم ورته ورکوم مثلا د ټیسټ په نامه سره زه سیو کوم. نو سیو ور باندې کلیک کړئ دا فایل موږ تاسو سیو کیږي کلوز کا بل راځم بیا فایل مینو ته راځم. فایل مینو کې سیواز لرو. سیواز څه معنی سیواز دوستانو موږ تاسو اول یو فایل سیو کوو. فرض وکړه زه دا فایل سیو کوم د چیرې غوځي اوس موقتا د ډیسکټاپ سر باندې که دا فایل نه زه ډیلیټوم د دې ډیسکټاپ سر باندې سفتوم د ډیټا په نام سره سیو ور باندې وهم. اوس راځم زه غواړم په همدغه فایل کې لیک چینجز راولم کنټرول سی مثلا دلته کنټرول وی دومره تغییرات ما راوستل کی دا تغییرات ما راوستل خو دغه تغییرات زه نه غواړم چې په اولنی فایل کې دی ورسیف شي. زه غواړم چې دغه فایل ګوره کار ما په مغه فایل کې کړی دی خو زه نه غواړم چې په هغه فایل کې ورسیف شي. زه وایم چې جدا یو بل فایل کې راته سیف شي. نو فایل باندې کلیک کوم سیواز نه کار اخلو صفت کلکه کولای شو په بل نوم باندې دا د ډیټا هغه د ډیټا په نوم دا د ډیټا 1 په نوم سره سیو کوم کلیک کچیرته مو سیو پی وه دا په مغه کې ورسیف کیږي دوستانو خو کچیرته مو سیواز پی وه بیا جدا یو نوې ډاکومېنټ اخلي هغه کې سیو کیږي. راځم اوس ګورم دواړه چک کوم ګوره د ډیټا په نوم سره د معلوماتي فایل او د ډیټا 1 په نوم سره د ما دوهم فایل ولې چې هغه تغیرات کوي. بیا راځم بل اپشن لرو پرینټ باندې کلیک کوم پرینټ چاپ کولو ته وایي. که ډایرکټ ور باندې پرینټ اپشن باندې ډایرکټ په پرینټ بټن باندې کلیک کوو ډایرکټ پرینټر ته ځي دا پرینټ کیږي. خو مخکې له دې چې تاسو ډایرکټ پرینټ وهئ راځي به اول به پرینټر انتخابوي. ما سره اوس پرینټر انسټال نشته د کوم پرینټر مثلا چې کله تاسو پرینټر انسټال کړئ اتومات دیجی ته راځي د پرینټر سافټویر چې تاسو انسټال کړئ نو دلته د پرینټر نوم راځي مثلا ایچ پی کینن پرینټر ځینې نور پرینټر یا سمسنګ پرینټر کوم پرینټر چې دلته تاسو ته نوم راځي بیا تیار اوري. خو زه غواړم د مایکروسافټ باندې کلیک کوم ځینې اپشن موږ تاسو هم دلته کارو بل دلته موږ تاسو کاپیانه اخیستلی شو سو کاپی ولري 4 کاپی تر اخلي یو کاپی 2 کاپی څومره چې تاسو وغواړئ. سیټینګ کې راځو پرینټ آل پیجز کچیر ډیر ورقه ولرو موږ تاسو فرض وکړئ زه دا کاپی کوم کنټرول سی وی فرض وکړئ زه اوس ګورئ څو ورقه لرم راځم زه اوس 15 ورقه لرم نو غواړم چې ټول پرینټ کوم فایل مینو باندې پرینټ باندې کچیر وغواړئ پرینټ آل پیجز ټول ورقه راته پرینټ کې په دې باندې کلیک وکړئ. کچیر ونه وغواړئ چې نه پرینټ سلیکشن
فقط کوم ځای چې زه سلیکټ کوم هغه ځای راته پرنټ کوي. ګورئ دا اپشن اوس کار نه کوي. راځو ولې؟ ځکه موږ تاسو متن نه دی انتخاب. زه ورته فقط دغه متن راته پرنټ کوي. موږ تاسو کېدای شي په کتاب کې موږ تاسو فقط د ورقې یو موقعیت کېدای شي وغواړو چې چاپ کړو. نو هغه ځای به انتخاب کړئ، را به شئ پرنټ باندې کلیک، هغه نه وروسته به سیټینګ ته راشئ، پرنټ سلیکشن، فقط هغه سلیکشن ماته پرنټ کړه کوم چې ما درته ښودلی ده هماغه به راته پرنټ کړي. فقط هماغه سلیکشن موږ تاسو ته پرنټ کوي کوم چې موږ ورته سلیکټ کړی ده، نور نه پرنټ کوي دوستان. بل اپشن لاندې لرو پرنټ کرنٹ پیج. په کومه صفحه کې چې زه ولاړ یم کېدای شي موږ غواړو یوه صفحه موږ پرنټ کړو. مثلا زه غواړم دغه صفحه پرنټ کوم. ګورئ دې ته لږ څه تغیرات هم پکې راولم. فقط زه ورته وایم همدغه صفحه راته پرنټ کړه، نورې صفحې مه راته پرنټ کوم. نو په همدې صفحې کې به کلیک وکړئ، نو را به شئ فایل مینو ته، پرنټ باندې کلیک، هغه نه وروسته به پرنټ سیټینګ ته راشئ، لاندې پرنټ کرنٹ پیج، دا اوسنی پیج راته چاپ کړئ. پرنټ به پې ووایي فقط همدغه ورقه درته چاپ کړئ. بل اپشن لاندې کسټم پرنټ. کسټم پرنټ یعنی د ما په زړه باندې چې زه څه رقم غواړم هماغسې راته پرنټ کړه. زه ورته وایم څو مثلا زه ورته وایم چې 2 ورقه کاما 4 ورقه کاما 15 ورقه، فقط دغه ورقې راته پرنټ کړه، نورې ورقې مې نه دي پکار. داسې اپشنو سره موږ تاسو کله کله دفترونو کې مخ کېږو دوستانو چې موږ تاسو نه فقط یو څو ورقې پکارېږي، نور ټول ډاکومنټ نشو پرنټ کولی دغه لپاره. نو کولی شي دا اپشن دې نه ورکړي ورته. او یا هم یو رینج ورته معرفي کوي. مثلا زه ورته وایم چې له 3 نه تر 15 پورې راته پرنټ کړه، نو د ډش نه استفاده کوو دوستانو. یو رینج ورته معرفي کولی شي. نو دا و د پرنټ سیټینګ کې دغه اپشن. اوس راځو لاندې پرنټ ون سایډ. که چیرې پرنټر مو توانایي ولري چې یو سایډ یې چاپولی شي، یو سایډ یې چاپوي، یو سایډ پرنټ ون سایډ فقط یو سایډ د ورق یو طرف باندې چاپ کوو. که چیرې مینوال پرنټ آن بوث سایډ، که چیرې موږ تاسو پرنټر توانایي ولري چې 2 طرفه چاپ کولی شي، نو موږ تاسو دې نه ورته ورکولی شي 2 طرفه یې راته چاپ کړه. ځکه ځینې وخت موږ تاسو ورق ډېر نه استفاده کوو، نو غواړو چې 2 طرفه یې چاپ کوو. بل اپشن دوستانو کولیټډ لرو. کولیټډ که چیرې موږ تاسو د خپل ډاکومنټ څو کاپیانې ورکړي، کولیټډ ورته انتخاب کړو. کولیټډ کار څه شی ده؟ اول چپټر مکمل راته پرنټ کوي، له اولې صفحې نه تر اخرې پورې، بیا دوهم باندې شروع کوي، دریم باندې بیا شروع کوي، راته باسي 4 کاپیان هم داسې مسلسل ده. خو که ان کولیټډ موږ تاسو ورته سیو کو، ان کولیټډ که موږ تاسو ورته انتخاب کو، بیا د ټولو کاپیانو نه اوله ورقه راته پرنټ کوي، بیا د ټولو کاپیانو بیا دوهمه راته کاپي کوي، بیا دریمه راته کوي، بیا څلورمه، همداسې په ترتیب سره راته باسي. خو کولیټډ چې دا ښه اپشن ده، موږ تاسو انتخابولی شو ځکه هر چپټر موږ تاسو ته جدا جدا باسي. بل لاندې بل اپشن لرو پورټریټ که لینډسکیپ. په ولاړې که په پرتو ځینې ځایونو کې موږ تاسو لکه ازیري جوړو، په لینډسکیپ موږ تاسو ته ورقه پکارېږي، نو کولی شئ چې لینډسکیپ یې ورته انتخاب کړو. لیټر دې جنا موږ تاسو خپل ورقه انتخابولی، د ورقې سایز انتخابولی، A4 سایز، A3 سایز، او یا هم لیټر له A4 نه لږ وړه ده. دغه دفترونو کې کومه ورقه چې کارول کېږي دوستانو دا ټولې A4 دي، نو زیاتره A4 استفاده کېږي. A3 هم کله کله استفاده کېږي، دا نور فایلونه د نور ورقې هم استفاده کېږي خو نسبتا کم. موږ تاسو A4 ورته انتخابو. بل اپشن دوستانو موږ تاسو مارجن ده. مارجن اشو ته وایي، د غاړې د صفحې غاړې ته وایي. مارجن کوم قسم ورته انتخابو؟ نارمل مارجن ورته انتخابو چې صف 1 انچ له دې طرف هم خالی، 1 انچ له دې طرف هم خالی، 1 انچ دې طرف هم خالی، نو 1 انچ له باټم طرف هم خالی صفحه وي. نیرو مارجن ورته انتخابو. نیرو مارجن به موږ تاسو نیم انچ له چاره طرف نه خالی ځای نه پرېږدي. بل دوستانو 1 پیج پر شیټ. لاندې موږ تاسو کولی شو 2 پیج په یو شیټ کې انتخاب کو، 3 پیج 4 پیج په یو شیټ کې انتخاب کو، 6 پیج په یو شیټ کې انتخاب کو، څومره چې تاسو غواړئ. نو کولی شو لمدی جنه انتخاب کو، څو پیجز په یو شیټ کې راشي. بل راځو پیج سیټ اپ ته. پیج سیټ اپ د ورقې سیټ کول. لدغه جنه هم موږ تاسو مارجن ورته انتخابولی شو. ټاپ طرف نه څومره مارجن وي، او بل لیفت طرف نه څومره مارجن وي، باټم طرف نه څومره مارجن وي، رائټ طرف نه مارجن موږ څومره وي. او لاندې ګټر لرو دوستانو. ګټر دوستانو د کتاب یا هم د چپټر کوم ځای چې موږ تاسو ټپلرو دغه ځای ته ګټر ویل کېږي. ګټر اندازه د څومره وي، هغه دپاره موږ تاسو خالي ځای پرېښودلی شو، دې ځینې ورته ورکړو. لیفت ته دې وي، ټاپ ته دې وي کوو، یا رائټ طرف نه سټپلر کوو، یا هم لیفت طرف نه سټپلر کوو. موږ تاسو که پښتو وي رائټ طرف نه سټپلر ته ځای پرېږدو. پیجز پر شیټ له دې نه هم ورته انتخابولی شو. دغه سیټینګ دی هول ډاکومنټ ټول ډاکومنټ ته دی هغه شي که نه موږ تاسو ورته دس پوینټ فارورډ فقط همدې ورقې ته دی. سیټ از ډیفالټ د دې نه کولی شي دا کوم سیټینګ چې موږ تاسو ورته وکړو، موږ ورته چې همدغه انتخاب کړه، زه بار بار دا سیټینګ نشم کولی، نو دا ورته ووهئ همدغه سیټینګ یس یې کړئ. موږ تاسو دا سیټینګ د همیشه لپاره څنګه شو انتخاب شو.
نو دوستانو دا د فایل مینو چې تر پرنټ پورې مو ولوستله، نو بیا هم که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل سره سبسکرايب، لايک، شيير ترڅو د دوستانو هم له دې مفیدو ویډیوګانو څخه برخمن شي. تر بیا بلې ویډیو پورې ښه وخت، ښې چارې دوستانو.